سر 10000 روپۍ مې برابري کړي دي. اوس ځان د ایزي پیسې په دوکان کې ولاړ یم، هغه پیسې راباسم دا درلمه. هو سر دغه 15000 روپۍ به خالي تر منځګره سوال درته کوم، منځګر له هغه انشاءالله در برابروم. سمه ده؟ ابه سمه ده، بیا ګرد به منځګر په یو ځای درکړم انشاءالله. 50000 روپۍ منځګر له در برابروم. زما به مریض تر هغو کار مه لره، سر سوال درته کوم، کار مه به در په منځګره در کوم. سمه ده. هغه زما 10000 روپۍ خوراک ورور. یو دوه درې څلور څه دې کور یې ودان مهرباني. دا چې غوښتې ورور یار هغه پخوانی LG نه بټري مې غوښت، هغه د بټنا والا نه دی، هغه به نه وي سر. یا ورور هغه اوس نشته یار. صحیح دی نو چې نشته دی. صحیح دی. ها وروره تر هسپتاله پورې ځم. صحیح ده وخېږه. روپۍ غواړې؟ 1.5 روپۍ. 1.5 لږ مو بیداره ورسوه ورور. پیغام است. استاده هسپتالې ته ودرو، هلته مخته بیا رش دي ځنډه یم. صحیح ده صحیح ده. ها استاد صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه داسې پریشان یم. دا مو ورور دی بیماره دی، ډاکټر علاج راکړی دی. اوس هغه د ده چې کوم فیس دی، د ده چې کوم بیل دی، هغه کې 15000 روپۍ منده دي، 10000 روپۍ را سره دي، 15000 روپۍ منده دي. اوس ډاکټر ما ته هغه د ده چې کوم حساب دی هغه اندازه غواړي، ما څخه پیسې منده دي. په دې باندې پریشان یم. نو دا څه د پریشانۍ خبره نه ده. زه درکوم بس خالي یې پریشاني ده. دا ډېره غټه پریشاني ده په هسپتال کې. دا وایي صاحب داسې منده دی. دا 15000 روپۍ ورور. 15000 راشي. او پرس که بیا هم مسله پېښه ده ما ته غږ کوه. صحیح زه راځم دلې هسپتال زه راځم. دا مو څه کور د ودان ته څوک یې؟ بس ما مه شو صحیح ټول دا وڅښتې. الله دې درڅه قبول کړي، الله پاک دې درڅه قبول کړي. الحمدلله. الله د کور ودان کړه. پر دوی ښه موقع در پرې راکړلې. ډاکټر وچ نیولی ولم، ول مریض هم وباسه، پیسې هم راکړه. بس الله د هدایت ورته وکړي. امین. الله د هدایت. الله پاک ته تا ته اجر درکړي. امین. صلی الله تاسو. دا سخترې مال لږ دي، دا ورځې مال لږ دي، د مریضانو سخترې مال لږ دي. پیسې رسوي سره پیسې نه وي، بیا خو بیخي زور غواړي. بیخي طبیب هغه دی چې په سرت یې ورغلي. بالکل. بهرحال زار وخت صاحب خدمت. الله پاک ته تا ته له خپلو دربارو له خپلو خزانو درکړي.
وروره ستا په نصیب کې علاج نشته چې زما په پور په دار پیدا کې هغه هم د دنیا ظالمان راځه یوړې دا ستا څنګه بدقسمتي ده ای ظالمې زمانې